که چیرته یو پلار الله رب العزت دې مسلمانان د دې اعمالونه وساتي، که چیرته یو پلار خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړي او په منځ کې څه داسې شی حائل هم نه وي چې د لور د بدن د حرارت د احساس څخه مانع وي، او نه یې لور له 9 کلونو څخه کوچنی وي، نو په دې صورت کې حرمت مصاهرت ثابتیږي او خپله ښځه پرې حرامېږي. یو پلار خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړه، د دې لاس او د لور د بدن ترمنځ داسې یو حائل هم نه و چې د لور د بدن د حرارت مانع شي، بلکې هغه حرارت د دې پلار لاس ته راته، او د دې لور عمر یې له 9 کلونه هم بره و، نو په دې صورت کې د دې سړي ښځه په ده باندې حرامه شوه. او که چیرته لور له 9 کلونه وړه وي او لور یا داسې ډبل شی اغوستی وي چې د هغې د بدن د حرارت او د ګرمایش احساس پلار په خپل لاس کې نشي کولی، نو بیا حرمت نشته. هو که رقیقې او نرۍ جامې اغوستې وي، عمر یې له 9 کلونه زیات وي، پلار خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړه، ښځه پرې حرامه ده، د تل لپاره پرې حرامه ده. هندیه په لومړني جلد کې په 204 صفحه کې په محرمات کې لیکي: فلو ایقظ زوجته لیجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهي يظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة. مسائل دی غواړم چې واضح درته ووایم. که یو پلار خپله میرمنه راویښوله د جما لپاره، نو د دې لاس په خپلې لور باندې ولګېده او خپله لور یې په شهوت سره لمس کړه، او لور یې له 9 کلونه غټه وه، او دې دا ګمان کوه چې دا مې میرمن ده، نو د ده ښځه په ده باندې د ابد لپاره حرامه شوه. برابره خبره ده چې دا لاس د خپلې لور ته په قصد سره وروړی وي او که سهوا وروړی وي، که قصدن وي که سهوا وي، حرمت ثابتیږي. هندیه لیکي: ثم لا فرق في ثبوت الحرمة بين كونه عامدا او ناسیا. همدارنګه علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په 3 جلد کې په 15 صفحه کې کتاب النکاح کې، او بحر رایق په 2 جلد کې 30 صفحه کې کتاب النکاح کې فصل فی المحرمات کې لیکي: کله چې پلار خپلې لور ته لاس په شهوت سره وروړي، نو په دې صورت کې بیا فرق نشته چې دا لاس وروړل په شهوت سره عمدن وي که سهوا وي. او که په زوره سره هم. او دغه مثال هم ذکر کړی، که یو څوک خپله میرمنه له خوبه راپاڅوي د جما لپاره، ناڅاپه د ده لاس په خپلې لور باندې ولګېږي او د هغې د بدن ګرمایش په خپل لاس کې حس کړي، او لور یې له 9 کلونه زیاته وي، نو په دې صورت کې د ده ښځه په ده باندې د تل لپاره حرامه شوه. او په دې مسئلې باندې هم ځان پوه کړئ. هغه خسر چې خپل انګور ته په شهوت سره لاس وروړي، بخښنه غواړم الله دې موږ وساتي، یا خپل انګور سره زنا وکړي، همدغه انګور یې په خپل زوی باندې د تل لپاره حرامه شو. خو زموږ په ټولنه کې رواجونه تر دې حده پورې قائم دي، او تر دې حده پورې رواجونو او فاسدو دودونو ته اعتبار ورکول کیږي چې دینی ارشادات او دینی لارښوونې موږ شاته غورځولې دي. د خسر خدمت وکړه، احترام یې وکړه، د خپل خواښې عزت وکړه، احترام یې وکړه، اما تر هغې کچې پورې چې تا ته شریعت هغه درښودلي. او کله چې د حدودو نه تجاوز وکړه یا خسر بې ځایه غوښتنې درلودلې، خو خبره خرابه شوه.
خزکۍ خپل زوی ته او خادمه د خسر وي. خزکۍ خپل زوی ته او د خسر لاس او پښې ورته کېکاږي او کېمنډي. دا په اسلام کې نشته. پرېږدئ دا د جاهلانو رواجونه، دا د جاهلانو دودونه پرېږدئ، شریعت ته مخه کړئ چې شریعت موږ ته څه وایي. یوې خور د یو اروپایي ملک نه ماته ټلیفون وکړ. همدغه پوښتنه یې مانه وکړه. وایي که یو پلار خپلې لور ته په شهوت سره لاس ورکړي، نو کله چې خپلې لور ته په شهوت سره لاس وروړه، دا میرمنه په ده باندې حرامېږي که نه حرامېږي؟ ما ورته فقهي مسله بیان کړه. دا مې ورته وویلې که هغه څوک چې پلار دې ته په شهوت سره لاس وروړی کې تاسو ما سره وغږوئ چې زه ترې پوښتنه وکړم چې مسأله څنګه ده. بس دا خور په خپله په ژړا شوه، ژړلې. وایي زه په خپله یم. کله چې زه د خپلې کوټې ته ځم د جامو اغوستلو لپاره، همدغه بېدینه او بې حیا پلار ما پسې راځي، ما ته په شهوت لاس راوړي. بیا د دې نه وروسته دا مور یې راسره وغږېدله. ټوله مسئله ما ورته بیان کړه چې خورې ته په خپل خاوند باندې حرامه شوې، هغه حق د قرابت او د نزدېکت تا سره اصلا نه لري. بس همدا بدبختیانې دي او لوی لامل یې زموږ ناپوهي ده او زموږ هغه دودونه او رواجونه دي چې هغه د اسلام مقدس دین سره ټکر دي، اسلامي لارښوونو او اسلامي هدایاتو سره ټکر دي.